دا اوس خو په ایران کې یو ډیره لویه پیښه وسوله. پیښه څنګه پیښه وسوله؟ پیښه داسې زه دا تورې څه شارټ کاټ وایم، هغه هلته به دغه موبایل کې اجازه نشته، پر ډېرو تورو باندې پابندي ده، پر ډېرو تورو باندې پابندي ده، ویلی نه سو. خبره داسې ده کوم چې عقلمند دی هغه د په اشارو سر خلاصوي، چې کوم بې عقل دی هغه د خپل کمنټونه کوي. د جهان خره را باندې پیښېږي او دا ماته یې ته ویل د خرو څه ما ګورئ نورې خبرې مه ښوروئ. دا سړی په ایران کې په خپله کمره کې په نیمه شپه 2 بجې بیا د 15-14 کیلومتره څخه یو میزایل و هر شی چې دی هغه راځي د ده په نس کې لګېږي دی و هغه بل چې دی ملګری نه کمره نړېږي نه بل کېږي هغه هلته جنت له راځي. زه هغه بل توری نه وایم، جنت له راځي، جنت له پر هغه بل توري باندې پابندي ده. خبره داسې ده عزیزانو، دا ولې زموږ د ابراهیم علیه السلام په ښار کې 40,000 مسلمانان، کشنې بچان، کشنې لوڼې او نارینه او ښځې هغه جنت لره ولاړو. 40,000. ولې؟ هغه وجه دا ده چې موږ د الله په لاره کې سرښندنه پرېښوله، موږ دا خپل ځانونه پر اسلام سپمول پرېښول. د الله په لاره کې سر ورکول هغه توری زه نه وایم، هغه ته چی وایي؟ هغه به زه نه وایم. د الله په لاره کې سر ورکول دا موږ پرېښوئ، نو ځکه الله پاک نن موږ ذلیله کړلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر قیامته به یو جومات د الله په خاطر د دین په خاطر څه کېږي؟ دا خپل سرونه چې دی هغه شیندي، دا خپل سرونه شیندي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ خطبه وویله. ابوبکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنه ویلې ول داسې زمانه را روانه ده، یو مسلمان قرآن خوان قرآن به وایي، هغه دا وایي چې دا زمانه د هغه نه ده، دا هغه زمانه نه ده چې موږ سرونه وشیندو د الله په لاره کې، سر مې خلاصېږي، دا هغه زمانه نه ده. صحابو پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله دی زمانه راځي یو سړی به مسلمان وي، هغه دا وایي چې دا هغه زمانه نه ده؟ ول هغه زمانه را روانه ده، او که دغه زمانه پر چا راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بهترین زمانه د سر شیندلو، سرونه د الله په لاره کې ورکول هغه دغه زمانه ده. د الله د ټولو انبیا، د ټولو فرشتو او د ټولو مسلمانانو د خوا د لعنت پر چا؟ پر هغه سړي باندې چې هغه وایي دا زمانه دغه نه ده چې موږ دوی پکې وجنګېږو. صحیح سو؟ مسلمان وی مسلمان هغه په دې شانو کې چې شراولې هغه پر دې تورو باندې شک و شبهه کوي، هغه به درته وایي دا هغه زمانه نه ده. ګورئ زه د منبر تر حده، ته د اورېدلو تر حده، ما او تا مکلف یو چې موږ به څه کوو؟ موږ به د الله په لاره کې دا خپل ځان، دا خپل عزت، دا خپل مال نه سپموو. دا د چا کار دی؟ دا د فوجانو کار دی. لکه ډاکټران چې د مریضانو علاج کوي، اوس فوجان خو د مریضانو علاج نشي کولی. د فوجانو کار دا دی چې د اسلام چا بیخکني کوله، مسلمانان یې وژل، مسلمانان یې تباه کول، نو دوی بې مخته درېږي. دا د دوی ذمهواري ده، دا لویه ذمهواري ده. چا ده؟ دا د بادشاهانو ده. بادشاه به درېږي چې ولې د 40,000 کشنیان، بچان، ماشومان هغه د اور سره مخامخ کړو. ولې؟ زما څه وس دی، ستا څه وس دی، زه به څه وکړم او ته به څه وکړې؟ پاتې ایران سلو. د ایران پر سر دا قرض دی، قرض چې ستا په کور کې یو میلمه راغلی دی او ووژل سو. ولې ووژل سو؟ دا به له تا پوښتنه کول کېږي. هلته هغه یو کوټ چلېدی، هغه یو د دوی ولاړ دی چې شرکۍ جنازه ورکوي. هغه ویل د دنیا واحده خبره د موږ واورېدله چې قاتل و مقتول ته د جنازې لمونځ ورکوي، قاتل و مقتول ته د جنازې لمونځ ورکوي. او که ته وایې زه به غچ اخلم، زه به دا کومه، هېڅ والله که وکړي. موږ دا 40 کاله د هغه خبرې اورو، داسې به وکړم، داسې به وکړم، داسې به وکړم، چې څه یو شی روغورځي هغه هلته په هوا کې بېرته نشي کېدلی، قطعا نشي کېدلی. خو ما او تا به څه کوو؟ د الله رسول فرمایي وایي که چیرې یو سړی پر داسې حال مړ سو چې نه د الله په لاره کې سرښندنه کړې وه او نه
په زړه کې دا شوق او تمنا ولا چې زه به د خپل ځان د الله ولارې ته پیښوم بیا به په توره باندې څوک زما سر را پرې کوي که دا خبرې په ده کې نه وي د مسلم حدیث دی دی مړ سو که ملا دی په ملایي کې که طالب دی په طالبي کې که مورد دی په موردي کې که پیر دی په پیري کې که تبلیغي دی په مرکز د راویډ کې دی مړ سو د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی دا چې دی دا پر منافقت باندې مړ سو دا پر منافقت باندې مړ سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې زما امت مسلمانان را ولاړ سو کاروبار یې شروع کوي خرید و فروخت یې شروع کوي تجارتونه یې شروع کړلو هغه لارې پرېښوله چې کومه د محمد رسول الله او د ټولو صحابو لاره ولا سرونه شیندل د الله په لاره کې هغه لارې پرېښوله الله پاک به بیا پر دوی څه وکړي الله پاک به پر دوی باندې بیا ذلت مسلط کړي الله بیا ذلیل کړي اوس ګوره په ګر دنیا کې یو عرب مسلمانان دي دا یو عرب مسلمانان ذلیل دي ټول ذلیل دي د محمد بن سلمان سره راواخله بیا راځه د شهباز شریف په برې بیا راځه تر دا بل نو تر دا بل نو تر دا ټول ذلیل دي دا د الله رسول فرمایي که تاسو کاروبارونه شروع که تجارتونه شروع کو هغه لاره مې پرېښوله چې کومه لاره د محمد رسول الله وه چې سرونه یې ورپرې کول هغه لاره مې پرېښوله الله به ته یې ذلیله کوي الله به ستاسو پر سرو ذلت چې دی هغه مسلط کوي نن یې موږ ذلیله کړي 5 کسان نه دي 10 کسان نه دي 1000 کسان نه دي ورسه ویې ګورې هغه جهنمیان 100 کسان دي ټوله دنیا یې په چکر کې اچولې ده او پزې ته پیزوان ور اچولی دی هېڅوک دا نشي کولی چې چیا پوښتنه وکړي او یا بدل جنې واخلي یا یې ترلاسه ونیسي ولې کم سے کم دا خو کولی شي چې ورسې ترلاسه ونیسي مه کوه مظلومان دي مه کوه دا د خدای بیچارهګان دي یا خالي ورته ګورو لکه زه چې پر ممبر وایم ډېر بد کار دی باچا په باچي کې وایي ډېر بد کار دی ولې نو ته خو باچا یې باچا به هم دغه خبره کوي څومره سبحان الله ډېر د الله رسول فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ خطبه ویله ول تیر کال په دغه میاشت کې پر دغه منبر پیغمبر علیه السلام وفرمایل که چا سرشیندنه د الله په لاره کې پرېښو والله الله پاک به فقر پر مسلط کوي الله به فقیران او غریبان کې او الله پاک به څور سره وکړي امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږدي الله به عام عذاب ورباندې راولي عام عذاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا د دین او د اسلام هغه لاره پرېښوله چې کوم محمد رسول الله موږ ته پرېښې ده چې دغه سرشیندنه به تر قیامت ته جاري یو جومات به حق جومات دي چې هغه به د خپل سرونه شیندي د الله په لاره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د مرګ مخکې به الله مصیبت ورباندې راولي کوم څوک چې د لاره کې خپل ځان سپموي اسلام پر قرآن خپل ځان سپموي الله به د مرګ مخکې دا خلک په مصیبت کې واچي او عجبه خبره دا ده زموږ مسلمانان زه د پښتنو ملګری یم د پښتنو ملګری یم او د ټولو ملایانو خادم یم په اسلام هم خوا بدوم په پښتنو هم خوا بدوم او زموږ ډېر پښتانه داسې دي هغه خالي په پښتونوالي خوا بدوي هغه که د ختم نبوت مسله راله زموږ ښکار نه دی هغه چیرې بیا دا بل سرشیندنه مسله راله وایي دا زموږ ښکار نه دی د یو چا سره خو به دغه لارې په کشمیر کې نه ده جایزه دا خبره یو طرف ته هندو دی بل طرف ته مسلمان دی ستا ستا او بیا دلته چې کومې خبرې روانې دي یو طرف ته جهنمي دی بل طرف ته مظلوم جنتي دی دغه هم نه دغه خبره د خلکو د ملایانو څه دومره بد کېږي اوس یې د دې لارې څه نفرت کېږي لاره خو په قرآن او په حدیث ثابته ده مؤمن به مؤمن په دې خبره چې هغه د الله او د رسول ټولې خبرې مني هغه به د الله او د رسول ټولې خبرې مني الله پاک دې چې دا کم سړی جنت تر ولاړې د ایران د لارې څخه الله پاک دې د وینو هر قطره د اسلام د غلبې سبب وګرځي د مظلومانو د غلبې سبب وګرځي چې دا کم ظالمان دي د هغه د نیست و نابود سبب وګرځي هسې غښتلی سړی و هسې اوریجنل مسلمان صحیح سلو څنګه ښایسته زامن یې قربان کړلو کوروالا جنازې ته ولاړه ده ورته ویلې ول چې دا په غزه کې څه مسلمانان تللي دي جنت طرف پر هغو ټولو سلامونه در سره وایه پر هغو ټولو سلامونه در سره وایه موږ خو اخته یو د دنیا په خبره به دا بانه مې ده بس موږ خو چې لرې یو زموږ یې په څه نه دعا کولی شي که نه شي کولی دعا کولی شي هو د میډیا د لارې خو څه کولی شي هو بیا ولې نه کوي په دې خبرو به نه کنې بیا به الله د رښتیا او میدان راولي موږ به پکې پیل سو الله پاک دې جنت عدن ونصیب کړي
الله دې تر عرش لاندې سایه ور نصیب کړي، الله دې خپل دیدار ور نصیب کړي، الله پاک دې هغه جنت ور نصیب کړي چې کوم محمد رسول الله یاد کړی دی، الله پاک دې د مظلومیت په خپل دربار کې قبول کړي، چې کوم چا دا ظلم سره کړی دی الله دې هغه جهنم ته ورسوي چې فرعون، نمرود، شداد، ابو جهل د دې پلرونه چې چیرې دي الله ته دې الله ورسوي، او چې کوم مظلومات لري دي الله پاک دې دا غو ټول قرباني قبول کړي، کم زخمیان دي الله پاک دې جوړ کړي، کم بے کور سو الله دې د جنت کورونه ور نصیب کړي، الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ هم دا لاره خپل کړو، دا لاره ختمه شو.